د جهان نه دا هیله ده د ملل متحد نه چې چابهار چې په پخواني رئیس جمهورانو کې هم دا د تعزیراتو نه د افغانانو دپاره خلاص شوی دا باید خلاص شي موږ ته د ټي ټي اجازه راکړل شي موږ نور په کراچۍ کار نه کوو د بندر عباس نه کار کوو دا زما هیله ده د جهان نه او همدا مې د امارت اسلامي د مسؤلینو نه هیله دا ده چې د دغه کانټینر دا ګوره دغه 4000 کانټینر چې ولاړ دی $1.5 میلیارډ مال دی د خدای دپاره غذایي مواد بورې نه شربت جوړ شو 2 میاشتې کېږي بورې نه شربت جوړ شو هلته خو بحر دی هلته خو اوبه دي هلته خو بارانونه دي د وړو وخت تېر شو د غوړو وخت تېرېږي بنان موږ څه وکړو عرض مې دا دی چې دنیا د ظالم لاس را سره ونیسي دنیا د افغانستان د خلکو سره دشمني نوره ونه کړي خپل مشکل سیاسي د امارات سره حل کړي او د پاکستان د ورونو نه مې دا خواهش ده موږ چې څه پیشنهادونه په جمهوریت کې د پاکستان وو موږ په دغه شورای وزیران ومنل دا د رئیس صاحب دلته ناست دی د دوی ګازو ته مې اجازه ورکړه د دوی تیلو ته مې اجازه ورکړه چې د مرکزي اسیا نه خام مواد راوړلی شي 50 چنده د دوی صادرات 1.5 میلیون ټن د دوی میوه ځي خالي پروټې ځي اسیای میانه ته زما د لارې نه هېڅ مشکل مې ورته نه دی ایجاد کړی مګر دوی دا مشکل ولې ایجاد دا سرمایه تباه کېږي زمونږ قهرمانو مجاهدینو طالبانو نظامی جنگ په دې 20 کاله کې په خپلو وینو ګټلی دی اوس اقتصادي جنگ کې دنیا غواړي چې موږ ناکام کړي الله دې موږ کامیاب کړي الله دې زموږ سره مرسته وکړي او کوي دا معجزه ده دا موږ او تاسو ناست یو دلته نظري صاحب اقتصاددان دی موږ یو مکتب سره ویلی په داسې یو ملک کې چې تولید نه وي آمدن دې نه نرخ دې ثابت پاتې افغانۍ دې ثبات ولري دا د الله معجزه ده برکت دی او مسلمانانو شکر الحمدلله مسلمانان په دې باور ولري او دا کار به کېږي